بل عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان. د منبر آواز كانت منزلا عندك بعض منازل الركبان. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكانت. د تعلیم الاسلام رادیو قدرمنو اوریدونکو، د منبر آواز د خپرونې په سلسله کې اوس تاسو پام راړو د محترم مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب و اصلاحي بیان ته. په دې هیله تر آخري شیبو مو ملتیا وکړي. فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت الأرض ثم رزقته لأتاني. أبغي الكثير إلى الكثير مضاعفا ولو اقتصرت على القليل كفاني. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العلي العظيم. د تعلیم الاسلام رادیو مینوالو اوریدونکو، د الله څخه امید دی چې تاسې به ټول ښه روغ جوړ په صحت و عافیت سره یاست، او د صحت او د عافیت جامې به مې پر تن باندې وي. محترمو عزتمنو، نن چې بیا هم زه ستاسې سره پر کومه موضوع باندې خپله مذاکره شریکول غواړم، هغه یو زنانه څنګه د نړۍ نیکمرغه ښځه جوړېدلی سي. د دغه موضوع درېیمه برخه. محترمینو عزتمنو، زنانه هله د نړۍ نیکمرغه ښځه جوړېدلی سي چې په دنیا او په آخرت کې دا نیکمرغه وي، دا کامیابه وي، دا سرلوړې وي، دا بریالی وي، چې کله دا خپل آخرت وپېژني. آخرت کې دوې لارې دي، یوه به جنت ته ځي، یوه به جهنم ته ځي. جنت ته د تلو لار څنګه حاصلولی سي، څنګه ترلاسه کولی سي چې جنت ته ولاړه سي، او د دوزخ د لارې څخه څنګه ځان ساتلی سي، د دې ټول دارومدار په دنیا باندې دی. په دنیا کې که یو زنانه دغه د دنیا خواهشات، دغه دنیا عیاشي، دا د دنیا رنگ و روغن، د دنیا زیب و زینت، دغه د دنیا شپې ورځې عرضي وګڼي، فانی وګڼي، د دغه ټولو څخه ځان وساتي، نو دا به د جنت پر لاره ځان برابر کړي. او کچیري دا د دنیا په عیش و عشرت، د دنیا په زیب و زینت، د دنیا په رنګیالانو باندې خپل ځان ډوب کې پکې، نو دا به بیا د جنت د لارې څخه بیا برخې وي او د جهنم پر لاره به روانه. ځکه علامه اقبال وای اعمال سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی ہے اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے. په اعمالو سره چې دی ژوند برابریږي، ژوند جوړیږي. جنت هم په اعمالو ګټل کېدلی سي، او د جهنم څخه ځان ساتل هم په اعمالو سره کیږي. ځکه الله جل جلاله فرمایي: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. چې هر هغه څوک چې د الله جل جلاله مخ ته د درېدو څخه وبېرېږي، دا خبره په ذهن کې کښېږدي چې د الله مخ ته درېدل دی ورځ، و الله ته حساب ورکول دی ورځ، او خپل ځان د خواهشاتو سره وګرځوي. ونهى النفس عن الهوى. الله فرمایي خپل ځان د خواهشاتو سره وګرځوي، د دې ځای به جنت وي. الله فرمایي: ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون. چې ستا زړه غواړي هغه به د سره کېږي په جنت کې، هر ارمان به دې پوره وي په جنت کې. دنیا خو عرضي ده، دنیا خو فانی ده، په دنیا کې ارمانونه خو نه پوره کېږي، لیکن جنت یو داسې ځای دی چې هر ارمان به دې پکې پوره وي. الله فرمایي: وجوه یومئذ ناعمه. مخان به تر و تازه وي او خوشحاله، لسعیها راضیه، او د خپل محنت او کوشش سره به راضي او خوشحاله وي.
چې په دنیا کې خپل ځان محفوظ ساتلی و، خپل ځان حفاظت یې کړی و، د خپل ناموس حفاظت یې کړی و، د خپلو غوږو حفاظت یې کړی و، د خپلو سترګو حفاظت یې کړی و، د خپلې ژبې حفاظت یې کړی و، د خپل لاسو پښو حفاظت یې کړی و. پر دې چې کوم محنت دې کړی و د دغه څه به راضي او خوشحاله او په دنیا کې د الله احکام پر خپل ځان باندې عملي کړي وو، خپل منځونه پر وخت باندې کوله، اودسونه پر وخت باندې کوله، د خدای کوئ، قرآن یې اورېدی، لسعیها راضیه، د دغه محنته څه الله فرمایي چې دا به هلته راضي او خوشحاله. فی جنت عالیه، په لوړو لوړو جنتونو کې به وي، لا تسمع فیها لاغیه، هلته به فضول او بکواس خبرې نه وي. په دنیا کې خو رنګارنګ خبرې وي، رنګارنګ حالات وي، رنګارنګ دعوې او خبرې شروع وي، پیغورونه او طعنې شروع وي، لیکن الله فرمایي چې هلته به دا فضول خبرې نه وي. فیها عین جاریه، نهرې او چشمې به ورته بهیږي. فیها سرر مرفوعه، په لوړو لوړو تختو باندې به ناست وي. اوبه راوړه، د غرونو سې راوړه، د چونو سې راوړه، د کاریزو سې راوړه، ستړې ستومانه دا به نه وي. فیها عین جاریه، الله فرمایي چې هلته به نهرې او چشمې ورته بهیږي، چونې به ورته بهیږي هلته. فیها سرر مرفوعه، په لوړو لوړو تختو باندې به ناست وي. و اکواب موضوعه، داسې به نه وي لکه په دنیا کې ستړې او ستومانه. په دنیا کې کله ډوډۍ پخوه، کله دیګونه پخوه، کله چایو پخوه، کله لوښي پرېواک، دا به نه وي. و اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه، الله فرمایي چې داسې بالښتان ورته پراته، جامونه به ورته پراته، و زرابي مبثوثه، او غالۍ به ورته اوارې وي. دا ټوله هله میلاوېدلی سي چې په دنیا کې د خواهشاتو څخه ځان وساتي، په دنیا کې د رنګیالیو څخه ځان وساتي، د دنیا پر نقش و نگار باندې خپل رب نه کیر، آخرت نه کیر. دغه د دنیا چې کوم عیاشانې دي و دې ته نه وګوري. دا په دنیا کې چې کوم هر رنګه رنګیالي ځان ته حاصله کړي و دې ته مه ګوري. الله فرمایي لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. الله فرمایي چې دا کم کفار ستاسو په ښارونو کې ګرځي او راګرځي، په عیاشي باندې اخته وي، رنګارنګ لباسونه وي، رنګارنګ جوړې وي، رنګارنګ کالي وي، رنګارنګ سنګارونه کړي وي، او هغه په بیوټي پارلر کې ځان ته میکاپونه او سنګارونه کوي، یا هغه د دنیا د سر په لکاو لکاو لباس او جوړې اغوندي، غټ غټې د سونا غاړګي او بنګړي یې په لاس وي، په غټ غټو موټرانو کې سپرې وي، اتڼونه او ډانسونه کوي. الله جل جلاله فرمایي چې دا تی په دوکه کې وانه چي، متاع قلیل، دا یو معمولي غوندې ژوند دی، دا یو معمولي غوندې ده. ثم مأواهم جهنم، د دغه ځای به جهنم وي، د دغه ځای به اور وي، د دغه ځای به سکروټې وي. په دې باندې ځان مه خطا کوئ، مه په دغه باندې خطا کیږي. دغه رنګیالاو ته مه ګورئ، دغه د دنیا خواهش پرستو ته مه ګورئ چې فلمونه او ډرامې او دغه خپل عزت یې نیلام کړی دی، خپل غیرت یې نیلام کړی دی، و دې ته مه ګورئ. دا تباه دي، دا د یو معمولي غوندې ګټه به یې کړې وي، یو معمولي غوندې زندګي. دا دنیا چې ټوله عمر چې 1000 کاله عمر سي، د آخرت د یو سکن په برابر کې دا نسي کېدلی. دې ته مه ګورئ. د دې ځای به یو داسې وي، الله فرمایي وقودها الناس والحجاره، چې هغه په انسانانو او په ډبرو به بلیږي. داسې ځای به وي. په حدیثو کې یو واقعه راځي چې موسی علیه الصلاة وسلام را روانو، یو ډبرې ژړله. ډبرې ژړا د قرآن څخه ثابته ده. څوک به دا وایي چې ډبره څنګه ژاړي؟ د ډبرې ژړا د قرآن څخه ثابته ده. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. الله د بیرې څخه ډبرې ژړل. موسی علیه الصلاة وسلام راغلی، ورته ویې فرمایل چې ولې ژاړې؟ ډبرې دا ورته ویلې چې کله ما دا اورېدلی دي چې د جهنم اور به په ډبرو باندې بلیږي. وقودها الناس والحجاره، د قرآن څخه ثابته ده چې د جهنم اور به په انسانانو په ډبرو بلیږي. نو زه د هغه ورځې څخه په ژړا یم چې هسې نه چې دغه د دوژخ اور په ما بل سي. موسی علیه الصلاة وسلام الله ته دعا کوي چې یا الله دغه ډبره و دوژخ ته مه ور اچوئ. الله جل جلاله دا دعا قبوله کړله.
هغه ډبرې ته زیری ورکړي چې تا الله و جهنم ته نه وراچوي. څو وخت بعد بیا موسی علیه الصلاة وسلام پر هغه لار باندې راځي، هغه ډبره بیا ژاړي. موسی علیه الصلاة وسلام فرمایي چې اوس ولې ژاړې؟ خو د دوژخ څخه هم خلاصه سوې، د دوژخ اور په تا نه بلیږي. هغه څه ورته وایي په جواب کې چې دا ژړا دومره غټ نعمت دی، دغه ژړا دومره د قدر وړ ده چې زه الله د دوژخه په خلاصه کړم، نو دغه نعمت زه ولې د لاسه ورکم؟ زه دغه ژاړم. لیکن نن زموږ زړونه در دغه ډبره هم سخت دي. الله فرمایي ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجاره، چې زړونه داسې سخت سوله لکه ډبره، او اشد قسوه، د ډبره هم سخت سو. ډبره خو هم د الله د بیرې څخه ژاړي. وإن منها لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. دغه ډبره هم د الله د بیرې څخه ژاړي، دا ډبره هم د الله د بیرې سره ګیلیږي. لیکن زموږ زړونه نن در دا ډبره هم سخت دي. نن آخرت زموږ سیر دی، نن جنت موږ پرېښی دی. خپله زندګي خپله پر دوژخ په لار باندې برابره کړې ده. هغه زنانې چې د چا آخرت په یاد و، چا آخرت خپل مخ ته ایښی و، د رب و مخ ته د درېدلو څخه بیرېدلې، هغو خپل ژوند او خپله زندګي څنګه تېروله، هغه خپل ځانونه د الله دپاره څنګه وقف کړي وله، هغه د الله د رضا دپاره څنګه اعمال کوله. ټوله شپه به په لمانځه کې تېروله، ټوله ورځ به یې روژه وله. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د جنت د ښځو سرداره ده. یو ورځ په ژمي کې راولاړېږي، در ساره په لمانځه وله، او اوږدې شپې 2 رکعاتو نفل نیت یې وتاړي. کله چې سلام ګرځوي نو هغه سپېدې داخلېږي. سهار وایي چې یا الله دا شپې دومره کوچنۍ سوې، د ژمي او اوږدې شپې، چې 2 رکعاته نفل زه نسم پکې کولی. د الله جل جلاله څخه د شپې د کوچنېدو ګیله وکړه، شکوه یې وکړه چې یا الله دا شپې دومره کوچنۍ سوې چې زه یو 2 رکعاته نفل نسم پکې کوم. ځکه هغو ته دا ور معلومه وله چې آخرت ته ورتګ دی، نن به څومره خوشحاله وي حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې په دنیا کې الله راضي کړي، د الله رضا یې و مخ ته یې شوله. موږ خو الله ناراضه کړي دي د دنیا په شیانو باندې. حضرت رابعه بصریه یو توره زنانه ده، مالداره هم نه ده، غریبه ده، مسکینه ده، ښایسته هم نه ده، یو منځه ده، لیکن خپل رب یې راضي کړی و، آخرت یې و مخ ته ایښی و. نن په کتابونو کې د هغه واقعات پرتې دي، نن د هغې نوم ژوندی دی. کله چې واده یې کړی و، ځان به سینګار کړي، رالې خاوند ته به وویله چې تا ته څه ضرورت حاجت سته؟ هغه به ورته چې نسته. بیا به ولاړې هغه ښایسته لباس، هغه سینګار به ختم کړي، و الله ته به پر مسله باندې ودرېدل. او خاوند چې کله وفات سو، حضرت حسن بصري رحمه الله، هغه یو دومره غټ عظیم شخصیت و چې د خپل وخت غټ عالم و، لیکن هغه راځي چې د هغه وخت امام دی، راځي و رابعه بصریه ته وایي چې زه ستا سره واده کول غواړم. رابعه بصریه د رنګه ستوره ده، غریبه مسکینه ده، د اغوستلو دپاره زیب و زینت نه لري، توره حبشه ده، لیکن خپل رب یې پېژندلی دی، آخرت یې پېژندلی دی. امام حسن بصري رحمه الله رنګه شخصیت د نکاح پیغام ورته راوړي چې کونډه هم ده، په پرده کې ورسره خبرې کوي. هغه په جواب کې ورته څه فرمایي؟ رابعه بصریه چې ته ماته د 4 خبرو جواب راکه، بیا به زه د واده خبره کوم، پر واده به سوچ کوم. دا 4 خبرې په غور سره واوري. رابعه بصریه ورته وایي چې ته ماته دا راوښیې چې زه به جنتي یم او که به دوژخي یم. حضرت حسن بصري رحمه الله خاموش شو. دا چاته ور معلومه ده چې زه به دوژخي یم که به جنتي یم؟ دویمه پوښتنه هغې ورته زما دا ده چې ماته دا راوښیې د قیامت په ورځ به چې کله الله جل جلاله عملنامې ورکوي، نو ماته به عملنامه په راسته لاس ملاویږي او که په چپه. په جواب کې خاموش. دا چاته ور معلوم؟ درېیمه پوښتنه هغه وایي دا ده چې کله اعمال تلل کېږي، نو د چا اعمال به زیاتېږي، د چا دا به کمیږي. ما ته دا راوښیې چې زما اعمال به
زما نیکیانې به زیاتېږي او ګناوې به مې کمیږي او که به ګناوې زیاتې نیکیانې به کمیږي. حضرت حسن بصري خاموش چپ پاتې شو. هغه بیا ورته وویله چې ما ته دغه جواب راکړه چې پر پل صراط به زه تېره سم او که به ایله سمه په دوژخ کې. حسن بصري رحمه الله خاموش ورته وویل چې ای ربیعې ستا د دې یوې خبرې جواب زما سره نسته. نو هغه ربیعه بصریه په جواب کې ورته وایي چې حسنه ولاړ سه ما ته وخت راکړه ما پرېږده چې زه د دغه تیاري وکړم. زما او مخ ته یو ډېر غټ کډی را روان دی چې زه به د هغه څه به تېره سم او که به نه چې پل صراط دی. زه په دغه فکر کې یم چې زما عملنامه به څنګه وي. زه په دا فکر کې یم چې زه به پر پل صراط باندې څنګه تېرېږم. زه په دا فکر کې یم چې ما ته به عملنامه په راسته لاس راکول کېږي او که په چپه. زه په دغه فکر کې یم. هغه ربیعه بصریه به څومره خوشحاله وي نن. زموږ د ذهنونو څخه دا فکرونه وتلي دي. های های افسوس. زموږ په ذهنونو کې خو دغه فکرونه دي چې زه څنګه د دنیا یو ښایسته شیان ترلاسه کړم. زه څنګه یو ښایسته پړونی پیدا کړم. زه څنګه یو ښایسته کالي جوړ کړم. زه څنګه یو ښایسته کوټبندان او نالیانې جوړې کړم. زه څنګه یو ښایسته خونه تیاره کړم. زموږ خو ټوله فکر او زموږ ټول وس طاقت پر دغه شیانو باندې لګېدلی دي. زموږ ټول زور د رسم د رواج څخه وتلی دي. ای خوندو تاسې لږ غور او فکر وکړئ. تاسې لږ سوچ وکړئ چې د الله جل جلاله مخ ته درېدل دي. د آخرت ورځې له ورتګ دي. زموږ اعمال هم تلل کېدل دي. موږ ته به هم عملنامه میلاویږي. موږ ته هم پر پل صراط باندې تېرېدل دي. موږ هم و قبر ته ورتګ دی زموږ دپاره. آیا ته کړې که موږ د دنیا په رنګیالاو پسې پسې یو. موږ د دنیا په عیش په عشرت باندې پسې یو. که سپین سرې ده که تور سرې ده که ځوانه ده او که بډۍ ده ټولې د دنیا په غم نیولي دي. چې قسم درته واخمه چې نن زموږ د خوندو د وجې سه د زنانو د وجې سه زموږ و سړي ته ژوند تریخ سوی دی. ژوند ورته ګران دی چې د دې فرمایشتونه نه پوره کېږي. د دې رواجونه نه ختمیږي. د دې رسمونه نه ختمیږي. نن هغه نکاح چې عبادت دی هغه نکاح چې په هغه سره ایمان کاملیږي. نن هغه نکاح چې په هغه سره مسلمانانو ته سکون میلاویږي. نن هغه نکاح چې د عیاشي څخه خلک په راګرځي نن هغه مسلمان ته ګرانه سوې. صرف د دغه وجې څه چې زموږ د زنانو څه کبر یېر دی. پل صراط یېر دی. عملنامه یېر ده. ترازو یېر دی. جنت او دوژخ ځینې یېر دی. نن مسلمانان د کفارو په تقلید کې د مغرب په تقلید کې روان دي. خپل دین او ځان ته ګران کړي. الله جل جلاله په خپل کلام کې فرمایي ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم موده ورحمه. چې ستاسې دپاره مې ښځې پیدا کړي دي چې تاسې د هغه سره ودونه وکړئ نکاح وکړئ ژوند درته اسانه سي سکون درته میلاو سي. دغه نکاح شریعت ډېره اسانه کړې وله. د شریعت منشا هم دغه وله چې نکاح ودونه دومره اسانه وي چې په معاشره کې د بدکارۍ د زناوې لارې بندې سي. ځکه په شریعت کې د نکاح دپاره نه د کوزدې رسمونه سته نه د ورا رسمونه سته نه د هغه نام و نهود دپاره بې ځایه د اخراجات ضرورت سته. ځکه نبي علیه الصلاة وسلام وفرمیله چې بلا شبه د ټولو څه بابرکته نکاح هغه ده چې کم خرج پکې وسي. لیکن نن د ودونه دا زموږ د زنانو د وجې څه د ودونه رواجونه دا مسلم معاشره دومره خطرناکه حتی رسولې ده دومره خراب حتی رسولې ده چې ټول انسانان نن په دې مسله کې پریشان. امیر هم فکرمند دي غریب هم فکرمند دي. هغه واده چې هغه خوشحالي به یې کور ته راوړله لیکن نن یو دردسر یو مصیبت موږ ته جوړ سوی دی. د چا د وجې څه زموږ د رواجو د رسمو د وجې څه. عزتمنو خوندو او مندو که چیرې موږ د خپل آخرت و مخ ته کښېږدو پر دې خبره باندې لږ غور وکړو او فکر وکړو. د دا خلکو و حالاتو ته وګورو چې دا خلک څومره مجبوره دي. غربت څومره حد ته رسېدلی دي چې یو روپۍ څوک نسي ګټلی. پریشانه سرګردانه پسې ګرځي. لیکن نن د رسم د رواج د ولور دپاره هغه به د کومه ځایه سره راوړي. د دې به موږ په آخرت کې الله ته څه جواب ورکړو. نن چې دا زناوې عام کېږي نن چې عیاشي او بدکاري عامه کېږي
د دې جواب به دا زموږ خوندې او مندې څنګه ورکوي قیامت په ورځ الله نن خلکو کوزدې کړي دي شپږ لس کاله کېږي چې هغه پر کور باندې ناست دي ولور نه برابریږي آیا دا خو ستا هغه خاوند دی چې د ده د سر درد به بیا ته نه برداشوې د ده یو غم به ستاسې نه برداشېږي ته ولې دی دومره خوار او زار ګرځوې دا خلک فکرونه وکي غلاوې شروع کي څه وکي احمد علي لاهوري رحمه الله چې یو ډېر غټ عالم تېر سوی دی هغه د خپلې کور والا څه پوښتنه کوي چې کله دا زما لور پیغله سي پر ما غږ وکړه مور خو په خبره کله چې لور را پیغله سوله احمد علي لاهوري رحمه الله د هغه په واده په انتظام پسې سو د واده په ترتیب کې څو شپې ولګېدلې میاشتې نه شپې ولګېدلې کله چې دا وروستله د زوم کره وراوي خو نه ولې کله چې د زوم کره وروستله نو باید د لور پر سر باندې لاس ورکېښوي و لور ته ویل چې ای زوی ما معاف که معافي خو به زه ستاسه غواړم تا زما ښه تربیت وکړي تا زما ښه پالنه کړې ده تا په کور کې زه په ښه عزت سره را لودې کلمه نن دې دا دې د خپل عزت ورورسولم د خپل خاونده پورې نو ته زما څه معافي پر چش باندې غواړې احمد علي لاهوري رحم الله په جواب کې ورته فرمایي لږ غور پر وکړي لږ فکر پر وکړي لږ سوچ پر وکړي پلرونه هم مندې هم خوندې هم ټوله احمد علي لاهوري رحم الله په جواب کې ورته فرمایي چې صرف ستا په واده کې چې زه په انتظام کې لګیا وم څو شپې زما څه زیاتې ولګېدې کلونه نه میاشتې نه شپې زیاتې ولګېدلې پر دې باندې د خپلې لور څه معافي غواړي نن زموږ د دیوالونو زړې کلې د دې جواب به څوک ورکوي آیا د دې ذمهداره پلار دی آیا د دې ذمهداره مور ده آیا د دې ذمهداره خور ده دا لور د څوک ده چې نن په کورونو کې زړېږي نن کوزدې سوي دي پنځه لس کاله کېږي چې ولور نه برابریږي په فکر او په ذکر یې اخته کړي دي ښه عزتمن خلک په دوکانو باندې ګرځي د ولور دپاره زه و دې خسر ته حیران یم زه و دې خواشه ته حیران یم زه و دې ښځې ته حیران یم چې ستا خاوند پر دوکانونو باندې ګرځي فکر کوي سوال کوي د خلکو څه زارۍ کوي او خواستې کوي ستا ولور برابروي ستا دا څنګه برداشتېږي ته دا څنګه برداشتوې چې ستا زوم ستا خاوند پر دوکانونو باندې فکر کوي دا ولور برابروي په دغه ښار کې یو زنانه وه په دې چمن کې زه د هغه زنانې و غیرت ته سلام کومه چې ورونو ورکړې وله په 5 لکه یا په 6 لکه په دې کې کلونه تېر سوله هغه خاوند ولور نسو برابرولی اخر کې د دغه زنانې خورونو هغه سړي ته وویله چې یا ولور راکه در واده یې که یا ری لکه خو په جواب کې ورته وویله چې زموږ سره خو اوس دومره څه نسته چې زه کور خرڅ کم زه مځکه خرڅه کم زه غوا خرڅه کم زه موټر خرڅ کم زه چې د بدن کپړې خرڅ کم زه یې نسم در برابرولی زه څه وکم زه غلا وکمه زه ډاکه وومه زه څه زه د کومې خوا در برابرې کمه نو خو مجبوره یم درې لکه وم دغه خور په خبرېږي دا ورته په جواب کې وایي و دې ورونو ته وایي چې آیا تی په ده باندې ما طلاقوي داسې نه دی چې دی د خوش کوزده کړې وله نو دا پریشانه سوه نه لیدلی یم نه خاوند یې لیدلی هم نه و لیکن دا غیرتمنه وله د دې و غیرت ته زما سلام دی چې دا و د خپل ورونو ته وایي چې د دغه وجې څه تی ما په ده طلاقوي چې دی غریب دی دی مسکین دی دی ولور نه لري چې دی تی ته درکړي تی ماته فنیچر په راکړي تی ماته سونا په راکړي تی ماته 10 جوړې کالي په راکړي تی ماته 15 جوړې کالي په راکړي زه نه غواړم دا شان در دا شانو زه تېره یم هېڅ شی نه غواړم زه دا نه غواړم چې تی مات باندې طلاق واخلي تی هغه ما را طلاق دا هغه زنانه ده چې د دې څه به رب راضي وي د دې څه به خپل محبوب پیغمبر راضي وي دغه زنانې پر خوشحالي باندې به دغه خاوند سر ورکوي چې دې خپل فنیچر خپلې غالۍ خپلې سوناوي خپل کالي هر څه یې د خاوند دپاره قربان کړله ولې داسې زنانې نورې نه پیدا کېږي ولې داسې مندې نسته ولې داسې خوندې نسته چې خپل ورور ته وایي خپل پلار ته وایي چې زه نه غواړم فنیچر نه غواړم سره زر زه نه غواړم غالۍ نه غواړم کالي چې زما خاوند دی هغه به فکر کړي هغه به ذکر کړي هغه به پر دوکانو باندې ګرځي نه یې غواړم دغه شان زه در دا شانه تېر ولې داسې خوندې نسته ولې دا زموږ غیرت داسې در پښو لاندې سو څه وسو لیکن افسوس صد افسوس ډېر کم داسې خوندې سته ډېرې کمې داسې خوندې سته چې دنیا یې هم په تباه کړې د آخرت یې هم په تباه کړې دي آخرت خو په دې تباه دي چې د لکاو سره زر یې ورکړي دي اختر یې نسته د هغه زکات نسته
لیکن بېشماره کاله یې ورکړي دي اختر یې نسته نو د دغه وجې څه آخرت ځکه حضرت اسما رضی الله تعالی عنها ته نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي چې ای اسما که چیرې د دغه سونا ته زکات نه کوې ور د دې اختر نه وکې دا به د قیامت په ورځ د اور توک ستا به په غاړه د اور توک وي په غاړه به دې وي په دنیا کې دې هم ځان په ذلیله کړي په دنیا کې د خاوند ذلیله کړي په دنیا کې د خسر ذلیله کړي په دنیا کې د لورونه ذلیله کړه په آخرت کې به هم بیا رسوا وي آخرت به هم خراب ته لږ غور و فکر موږ تاسې وکړو موږ معاشره کم طرف ته روانه ده کم طرف ته روانه ده د دې ذمهداره به څوک وي آیا د دې ذمهداره به علما وي د دې ذمهداره به دغه ښځې وي د دې ذمهداره به دغه پلرونه وي څوک دي د دې ذمهداره مولوي څه خو څوک پوښتنه نه کوي دوی سره خلاصه کړي مولوي پر راوغواړي راسه نکاح وتړه که نکاح نه تړي جواب وي د ذمهداره خو دغه ښځې دي دغه رسمونه او رواجونه خو په دغه پلرو په دغه خاوندانو باندې دغه ښځې کوي هغه زنانو ته به موږ څه جواب ورکوو کومو زنانو چې د دې دین را رسولو دپاره خپل بچان قربان کړه خپل اولادونه یې قربان کړه خپل ځوانان خاوندان یې قربان کړه خپل رونه یې قربان کړه هغه ته به موږ څه جوابونه ورکوو هغه حضرت خنسا رضی الله تعالی عنها چې څلور ځوانان زامن راولي و هغه زامنو ته وایي چې ای زما بچانو تاسې په خپل مرضي باندې اسلام راوړی دی لکه څنګه چې د یو مور د خېټې څخه پیدا یاست داسې د یو پلار اولاده یاست ستاسې د پلار سره ما خیانت نه دی کړی ستاسې به ماګان شرمولی نه دي سبا چې کله د میدان څه د اور شولې راپورته سي په ورګډ سي څلور سره زامن یې شهیدان کیږي د دې دین دپاره چې د ما او تا پرې راورسي هغه حضرت خنسا ته به موږ څه جواب ورکوو چې د الله دین د نبي دین موږ د یو رسم دپاره پرېښوی د رواج دپاره مې پرېښوی د دنیا په خاطر مې پرېښوی د دنیا د عیاشي دپاره مې پرېښوی څه جواب هغه ام عماره رضی الله تعالی عنها چې د هغې زوی مسلمه کذاب و مخ ته ودراوی ورته وایي چې ما نبي منې که مې نه منې هغه نه یې منم یو لاس یې ځم پرې کړي دا بل لاس یې ځم پرې کړي بیا به هغه خبره ورته وکړه اخر په ټوکړو ټوکړو یې شهید کړي ټوکړو ټوکړو په داسې به غوښې ځم پرې کولې په دغه حال کې شهید کړي مور یې خبرېږي هغه ژاړي نه داسې نه وایي چې ظالمانو څنګه یې بېدردي سره شهید کړي هغه په جواب کې ورته فرمایي چې د دغه ورځې دپاره خو ما درته شیدې ورکړي هغه ام عماره ته به څه جواب د قیامت په ورځ چې ورسو څه جواب ورکوو چې د دې دین په خاطر باندې هغه ټوکړې ټوکړې سوله د دې دین په خاطر باندې هغه زنانې کونډانې سوې خپل ځوانان بچې خپل هغه د دې دین په خاطر هغه د دیوالونو سره خپله ځواني ښکارې کړه هغو ته به څه جواب ورکوو چې نن خوندې او مندې دین یې پرېښوئ آخرت یې هېر کړئ د دنیا د رسم او د رواج دپاره خپل ایمان هم په خطره کې واچوئ خپل عزت هم په خطره کې واچوئ خپل خاوند عزت یې په خطره کې واچوئ د خپل قریبانو عزت یې په خطره کې واچوئ دې ته به څه جواب هغه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د جنت د ښځو سرداره ده د جنت د ښځو سرداره ده چې د ساره شپه پر نفلو باندې تېروله د هغې واده چې داسې د رسم د رواج څخه خلاص چې صرف ام ایمن رضی الله تعالی عنها در لاس نسي د خاوند کرې ورولي دا د دې واده دی وسلو هغې ته به څه جواب ورکوو هغه زموږ څه دا پوښتنه وکړي چې تی در ما بالا ولاس څه جواب ورکوو تاسې سوچ و فکر وکړئ چې هغه زموږ لمن ونسي چې جواب راکړي ته زما د پلار هغه دین چې د هغه وینې پر وبهېدلې هغه ژړا چې هغې لیدلې وله هغه تی څنګه یې او هغه خلکو ته هم وایم چې کم خلک دا رسم او رواج ته ترقي ورکوي دا به الله د قیامت په ورځ ټوله د محشر پر میدان باندې دا ټوله خلکو ته رسوا کړي د مال په نشه کې ډوب دي د غریب خیال و خاطر نسته ورسره د مال په نشه کې دی پر مسلمانانو رسمونه او رواجونو ته ترقي ورکوي په کوزدو په ودو کې پیسې ځله غورځوي په 10 لکه په 10 لکه په 40 لکه روپۍ دي دا ودونه رسولي دي دا به د قیامت په ورځ و الله ته جواب دا وي زه په یو کوزده کې ناست ولم مال دا پیسې مه ځله بیشي دا پیسې مه ځله ورکوئ یو سړی ناست دی هغه ماته په جواب کې وایي چې ته دا یو زری پر موږ باندې دری ما ورته ویل حاجي صاحب زه زری نه د باندې دروم زه دې 50,000 در بچاومه زه دې 1,00,000 در بچاومه زه دې 2,00,000 در بچاومه نن خو دا زری ته جیب ته اچوې دا ستا په جیب اچولو سره دې رسم نوره ترقي وکړه سبا چې ستا د زوی کوزدی ته به دا رقم 2,00,000 غورځوې ته به دا رنګه 50 زریان غورځوې نو که چیرې دا معاشره کې دا خلک سوچ و فکر وکړي
چې زه وس لرمه، زه طاقت لرمه چې په 100 لکه وغواړمه، زه وس لرمه چې زه په کوزده کې 15 لکه تقسیم کړمه، زه وس لرمه، لیکن د غریبانو په خیال خاطر سره زه دا رواج ختمومه، دا رسم ختمومه، نه یې کومه، نو الله به دنیا او آخرت ورښایسته کړي. لیکن د حالاتو څخه هم موږ هم عبرت نه اخلو. نن دروازه بنده ده، د څه وجې څه بنده ده؟ نن د مسلمانانو روزګار درېدلی دی، ولې ولاړ دی؟ د خپلو اعمالو د وجې څه. الله فرمایي چې تاسو له څه مصیبت راځي، ستاسو د لاسو د وجې څه راځي. نن چې یوې روپۍ ته خلک محتاج دي، د څه وجې څه ځي؟ د دې وجې څه چې دین یې شاته کړی دی. د هغه خلک چې فکر او ذکر کوي، دی په رواجونو او رسمو دپاره پیسې برابر. نو الله جل جلاله داسې مصیبتونه کې موږ ګرفتاره کړله چې ته خو هغه سړی چې ته د رسم د رواج دپاره مسکین غریب یې ته په لکاو روپۍ خرڅوې. د الله پر بندګانو دي دغه حلاله نکاح ګرانه کړې ده، د دین څخه دې خلک بېزاره کړي دي، د دین څخه دې خلک لرې کړي دي. نو دغه د معاملات یې ټول بند کړه، دا د خپله لاسه. نو که چیرې موږ دغه رسم و رواجو ته شا کړو، نن چې موږ د دین څخه لرې یو، د دغه رسم و رواجو دي چې د هر چا حصه وي په دې رسم و رواج کې، که عالم دی، که مفتی دی، که شیخ دی، که نر دی، که ښځه ده، چې دغه رسم و رواج ته ترقي ورکړي، دا به د قیامت په ورځ الله ته جوابدار وي. چې هر څوک وي، چې هر څومره غټ سړی وي، چې دی رسم و رواج ته ترقي ورکوي، دا حلال نکاح چې د مسلمانانو باندې د ګرانه کړې وي، دا به د قیامت په ورځ الله ته جوابدار وي. ولې نشي کولی؟ دا رواج رسم نه ختمیږي. که صرف دینداره طبقه داسې همت وکړي، جرأت وکړي، دا راولاړ شي، دا رسم او رواج به ختم کړي، دا به ګرده الله ته جواب ده. دا به ټوله که زه یم هم به جواب ورکوم، که ته یې هم جواب ورکوې، که ملک دی هم به جواب ورکوي، او که خان دی هم به جواب ورکوي. چې نن د رسم د رواجو ته مخه دی او دین ته شا ده. ځکه الله جل جلاله فرمایي فلا تخشوهم واخشوني. که چیرې ته زما څه نعمتونه غواړې، ته زما څه سکون غواړې، ته زما څه آرام او راحت غواړې، ته زما څه امن غواړې، فلا تخشوهم، نو د چا خیال و خاطر مه کوه، زما خیال و خاطر، زما د دین خیال و خاطر، زما د پیغمبر خیال و خاطر کوه. ولأتم نعمتي علیکم، چې زه به پر تا باندې نعمتونه تا ته به امن درکم، سکون به درکم، راحت به درکم، خوشحاله ژوند او زندگی به درکم. فلنحینه حیاتا طیبه، پاکیزه ژوند او زندگی به درکم، لیکن صرف دا دی چې زما خیال و خاطر کوه. نن د الله خیال و خاطر پر تربور باندې پاته دی، پر نامه باندې پاته دی، پر رسم او پر رواج باندې پاته دی. نو ځکه چې موږ د الله خیال و خاطر پرېښوي، الله موږ حواله کړه، د حکومت یې حواله کړل، د تربور یې حواله کړل، چې معمولي خبره بل ملک کې پېښ سوي، دروازه به پر تا باندې بند وي، خرابي بل ځای پېښه سوي، زور به در تا ووځي. حواله یې کړل موږ الله، د تربور یې حواله کړه. فاذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وږه او بیره را باندې مسلطه کړله. نن ټوله په دوکه باندې اخته دي چې وږې پاته رسوه. نن دې پر یو موبایل پر موټرسایکل باندې مړه کوي، بیره د باندې مسلطه سوه، څوک نسي راوتلی، یو د بلې حواله کړل بما كانوا يصنعون، د خپل عملو د الله جل جلاله دې موږ ته عقل سلیم را په نصیب کړي. الله دې زموږ اصلاح وکړي. الله دې زموږ د کورونو څخه دا بېدیني، الله دې دا رسم و رواج زموږ څخه ختم کړي. الله دې دا عیاشي زموږ څخه وباسي. الله دې د نبي پر سنت باندې موږ روان کړي. نقش قدم نبی کی ہے جنت کے راستے، الله سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. چې د نبي پر نقش قدم باندې روان است، جنت به پیدا کړي، الله به پیدا کړي، امن، سکون، آرام، راحت به پیدا کړي، د عزت ژوند، د عزت زندگی به پیدا کړي. الله جل جلاله پر دې د عمل کولو توفیق راکړي. نورې برخې به هم وي انشاءالله. واخر دعوانا الحمد لله. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان. د تعلیم الاسلام رادیو قدرمن اوریدونکو، تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست چې د تعلیم الاسلام رادیو د خوا وړاندې سو. بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان، وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثير